السلام علیکم ګرانو قدرمندو لیدونکو او لیدونکو کتونکو ما په فیسبوک پیج باندې د فنکارانو د پیژنګلو یوه لړۍ شروع کړې وه. ډیر ملګري وایي چې مونږه په لیک لوست باندې نه پوهیږو، نو دا ته په خپل اواز کې ریکارډ کوه او مونږ ته وړاندې کوه. د هغه ملګرو په تجویز باندې مونږه د عمل کولو کوشش کوو. نو په دې سلسله کې د سره نن د یو داسې هنرمند د ژوند او فن کیسه شریکومه چې دا د وړومبو وختونو فنکاره وه. د دې فنکارې نوم دی خانم جان. خانم جان چې په خانمه باندې یادېده، اکثر به پیزوان په پوزو په رنګ جوسه باندې ډېره ښایسته او ورسره اواز هم خدای پاک ښکلی او خوږ ورکړی و. د خانم جان تعلق د فنکارانو د کور سره و. هغه خواوشا په کال 1900 کې په وړوکي لاهور کې د عبدالرحیم په کور کې زیږېدلې وه. د مور نامه درانۍ وه. عبدالرحیم استاذ باجم غږوله او ورسره د تبلې او ډولکي په هنر باندې هم لاس برو. درانۍ به په ودونو ښادو کې په کورونو کې تنبل غږولو. نامتو سندرغاړي باچا زرین جان سره چې کله ما د تیر رواجونو په هکله مرکه کوله، نو هغې ما ته په خپلو خبرو کې وویل چې زمونږ کورنۍ د پخوا راسي د فنکارانو کورو. یاد دی چې باچا زرین جان د خانم جان کشره خور وه چې هغه مصوفات شوي ده. د باچا زرین جان د وینا تر مخه زما پلار عبدالرحیم د خپل وخت نامتو هنرمند و. مور مې هم د تنبل غږولو زبردسته فنکاره وه، ولې د هغې فن صرف د کورونو پورې محدود و، میدان ته کله هم نه وراوتي. خانم جان په مونږ کې د ټولو نه مشره وه. ورپسې دلبر جان وه چې په بلیلی باندې مشهوره وه. بیا صبح جان وه، دغه شان ګوهر جان وه، او بیا اخیری خوري باچا زرین جان وه. کمرو جان هم د دې میرنۍ خور ده. دلبر جان په بلیلی باندې مشهوره وه. هغې به سندرې هم ویلي او تبله به هم غږوله. د باچا زرین جان د وینا تر مخه د ما مشره خور خانم جان د هغه وخت فنکاره وه چې لا دې میدان ته ډېرې میرمنې سندرغاړي نه وي راوتلي. هغه لا ورکوټي وه چې په کورونو کې به د خپلې مور سره د تنبل سره سندرې ویلي. چې داسې د 15 کالو شوه، نو هغې د ګډا هنر زده کړو او د دې فن د زده کړې دپاره کلکتې ته لاړه. په هغه زمانه کې د ګوهرجان کلکته والي د فن نوبتونه غږېدل. ګوهرجان بنیادي طور ډانسره وه. ژبه فارسي وه، یعنې دری وه، ولې زما خور خانم جان د ګوهرجان او داسې د خپل وخت نورو مشهورو هنرمندانو نه د نڅا یعنې د ګډا هنر زده کړو. دا د کال 1920 خواوشا خبره ده چې خانم جان په کلکته کې په هیز ماسټر وایس کمپنۍ کې یو څو لوبې ریکارډ کړي. د مازدیګر اوبو لزم په سر مې شال دی. بله دا سندره روړه بندی بندی چې وپیلونه، دا د دې نه وړاندې
حنیف جان چې په حنیفه یادېده دا سندره هغې هم ویلې وه. ولی خانم جان چې دا سندره په تور ککوړي کې خوندي که نو د خانم جان د اواز درز تر لرې لرې خور شو. خانم جان آل انډیا ریډیو ډیلي ته هم ډیره تله او کله چې په کال 1945 کې پېښور کې ریډیو سټیشن جوړ شو نو دا اوله فنکاره وه چې اواز یې د دې نشریاتي ادارې نه د هوا د چپو سره الول خور شو. په کال 1915 خواوشا کې د خانم جان واده د یو فنکار سره وشو چې په توري باندې مشهور و. توري به باجه غږوله او وایي چې زمونږ په رشته کې هم و. باچا زرین جان وایي چې بیا زمونږ کورنۍ مردان پاروتي ته راغله. خانم جان دومره مشهوره شوه چې یو واده خادي به داسې نه وه چې د خانم جان د فن نه بغیر به کېده. هغه به ګډېده هم او سندرې به هم ویلې. د هغې خاوند تورې یو څو کاله پس وفات شو ولې د توري نه اولاد بلکل نو. په مردان کې یو خان چې نوم یې نه اخلم په پولیس کې انسپکټر و یعنې تاڼېدار و هغه په خانم جان باندې داسې مین شو چې خوبونه حرام شول. باچا زرین جان وایي چې زما خور بلکل د دویم واده اراده نه لرله ولې هغه خان د هغې سره ډیر لوظونه او وعدې وکړي چې تاله به زه په ژوند کې ډېرې خوشحالۍ درکم. خانم جان هم لکه د نورو زنانو غوښتل چې د هغې د یو ښه کور وي بچي دې وي او په عزت دې ژوند تیر کړي. نو مجبوره شوه او د مردان هغه تاڼېدار سره هغه خان سره واده وکړو. چې 3-4 کاله تیر شو نو د خانم جان ژوند یو عذاب جوړ شو ځکه چې د هغه خان کورنۍ او مشرانو خانم جان د یو انګور په حیث بلکل نه قبلوله حالانکه هغې د فن سره ټولې رشتې ختمې کړې وي تر دې چې باچا زرین جان وایي چې مونږ سره هم تعلق ختم کړی و. نو څه د خلکو پیغورونه او څه دغه سړي ته د خپل حیثیت د برترۍ احساس هم و ځکه نو د خانم جان چې څومره موده هم د دغه خان په کور کې تیره شوه نو ډیر خراب ژوند یې تیر کو. هغې ټولې سختۍ زغملې ولې واپس د فن دنیا ته بیخي نه راتله. زمونږ کورنۍ بیا د مردان نه پېښور ته راغله. خانم جان مرور راغله او تر مرګه پورې نه خو د کور نه بهر ووته او نه د بل واده سوچ قدر هم کولی شو. دا تر کال 1990 پورې ژوندی وه. باچا زرین جان وایي چې زما دویمه خور چې نوم یې دلبر جانو په بلیلی به یادېده هغې موږ سره ډېره زیاته خواري کړې ده. هغې به سندرې هم ویلي او د نارینهو جامې به اغوستې او په میدان به د نارینهو سندرغاړو سره تبله یعنې دوکړې هم غږولې. مونږ ګڼې خویندې وو پلار مو وفات شوی او دغه شان مور مو هم ډېر زر وفات شوه. بلیلی به د ټول کور خرچونه هم پوره کول او په ما یې تر 10 جماعته پورې سبق هم ویلو او د مطهر فدا سره کېنولم او هغه راته قرآن عظیم الشان وښودلو. باچا زرین جان وایي چې زما خور خانم جان وفات شوه او د هغې د وصیت مطابق مو مردان کې د نادان بابا په ادیره کې د خپلې مور سره په خوا کې دفن کا. خانم جان ډیره لږه موده د فن سره تړون لرلی ځکه یې د ریکارډونو شمیره کمه ده او که ککوړي شته نو هغه د هغه زمانې دي چې لا بجلي نه به راغلي او نه دومره د ریکارډینګ کمپنۍ او نه اسانۍ وي. په کلکته کې یو ریکارډینګ کمپنۍ وه چې نامه یې وه هیز ماسټر وایس. د خانم جان په نوم دغه کمپنۍ مشهوره وه. هغې په پېښور او په ډیلي ریډیو کې هم ډېرې موده لوبې او سندرې ویلې دي. د ګلمیر او مریان جان سره شریکې لوبې اوس هم د پېښور ریډیو نه د اتوار په سهار 9 بجې په تیر هیر اوازونو کې غږیږي. باچا زرین جان وایي چې د خانم جان ژوند مونږ هم د واده نه پاتې کو. ډېرې رشتې به راتلې ولې
د واده د نوم سره به مونږ بوږنېدو. صرف یوه خور صبح جانې په یو ښه کورنۍ کې واده شوي وه. دلبر جان بلیلی هم واده ونه کړو. دغه شان ګوهر جان چې د دوی خور وه په ګوهر باندې مشهوره وه، هغې هم واده ونه کړو، او باچا زرین جان هم واده ونه کړو. دغه ټولې خویندې اوس وفات شوي دي. دلبر جان بلیلی او باچا زرین جان په پېښور کې په ډمګری کې د باچا جان د روزې سره خوا کې چې کومه هدیره ده په هغې کې په ابدي خوب باندې ودې دي. د خانم جان ځینې مشهورې سندرې: سور پیزوان په پوزه جلبدار زما، بله سندره دا ده چې په مازیګر اوبو لزم په سر مشال دی، او بله دا چې خوشحالي ټوله جانان یوړه او په بدله کې راته پرېښودل غمونه. دا د ټپو ککوړې دی چې زما سره موجود دی. بل د ټپو ککوړې دی چې د ظلم حد را باندې وکړه. دغه شان نورې څو سندرې چې د هغه زمانې دي چې لا بجلي نه وه او د بیټرۍ په ذریعه ریکارډ شوي دي، ولې د هغې نه اواز صفا نه راوځي. بیا هم مونږه دغه نغمې کله نا کله د ریډیو په پروګرام تیر هیر اوازونو کې زمزمه کوو. دا به د یوې پخوانۍ سندرغاړي خانم جان د ژوند او فن قصه. لیک او راوي محمد اسلم، ایډیټینګ اسامه اسلم. ملګرو که چېرې تاسو تر اوسه پورې زموږ دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هم اوس یې سبسکرایب کړئ او واورئ، وګورئ خوندور پروګرامونه. دا پروګرامونه د هغه چا دپاره دي چې موسیقي خوښوي یا د سندرغاړو سره یې مینه وي یا د فلمونو سره د هغې مینه وي. کوم خلک چې دا څیزونه نه خوښوي د هغې نه بخښنه غواړم. تمه لرم چې په ښو کمنټونو باندې به مونږ نمانځئ او ښې مشورې به راته راکوئ. د هغه ټولو ملګرو یو جهان مننه چې مونږ اوري، مونږ ګوري، مونږ خوښوي، مونږ ته کمنټ کوي او مونږ له وړاندیزونه او تجویزونه راکوي. نو تر بلې خپرونې د لوی الله په امان.